کدی شجی دا غټ موبایل درلودی ټچ موبایل درلودی او بیا د هغه سره سره دی خپل آی ډی درلودا خپل فیسبوک کې درلودی خپل ټیک ټاک کې درلودی خپل میسنجر کې درلودی بس که پر سجده مړه سوله لبه هم نه مني پر سجده نه چې سهار و قرآن تکشین تر ماښام درې قرآن ختمي لای پرېږده ولې هغه وجه دا ده چې دې زنانې ټوله دنیا په دا اچني موبایل کې ولیدله په دا موبایل کې چې څومره ګناه وي څومره د الله نافرمانۍ څومره غلطۍ څومره غلط نظرۍ څومره بېلارۍ په دې موبایل کې کېږي ولاړ سه کراچي و لاهور و کابل لره ولاړ سه اسلام آباد لره ولاړ سه دوبۍ و شارجې لره ولاړ سه که ته دومره ګناه وکړې لکه صرف په دا یوه موبایل کې چې ته 15 منټه خلاص کړې په خدای دې مې قسم ما ورته ویلې صرف دا وګوره پوښتنه وکړم چې دا د چا بچی د موبایل لري کې نه لري ټیک دی وکښنی نوکیا موبایل د ضرورت لپاره په کور کې پروت دی غټ موبایل دا بچی لري کې نه لري کې غټ موبایل درلودی ټچ موبایل درلودی خپل آی ډی درلوده چې سهار و قرآن تکشین تر غرمې یو قرآن ختم کې غرمه و قرآن تکشین تر ماجګر بل قرآن ختم کې ماجګر و قرآن تکشین تر ماخستن بل قرآن ختم کې لای پرېږده مې غواړه دا ښځه دا زه ته لیکلي درکوم دې زنانې چې کومې خبرې زده کړې دي د خاوند په باره کې په خدای دې مې قسم یې که په 1000 کاله ګرځېدو سړی دومره خبرې زده کړي لکه دغه یوې زنانې چې خالي د فیسبوک څه زده کړي دي صحیح سلو دا هغه د فتنې زمانه ده دا هغه د شر زمانه ده دا هغه د پریشانی زمانه ده دا هغه د رسوایی زمانه ده اوس په دغه زمانه کې به ما ته د الله په دربار کې معافي نه غواړو په دغه زمانه کې به ما ته الله ته نه جاړو الله دې موږ ټولو ته هدایت وکړي الله دې اول زموږ لوڼو ته هدایت وکړي الله دې زموږ خوندو ته هدایت وکړي چې کومه خور لور موبایل لري او فیسبوک لري او پر خپل نامه آی ډی لري او دا اختیارمنه ده چې موبایل څنګه استعمال کړم یو د پلار په نگرانی کې دا غو یار موږ سره خبر وي چې زه موبایل دا څنګه استعمالوي لا به یو گنجائش پکې پیدا شي یو زنان خپل موبایل په خپل طبیعت استعمالوي په خپل مزاج استعمالوي بیا ته څه چم کوي په خوا خدا کستي په یاد دا موبایلان کارډونه راتل نو تا به کارډ واخسي تا به کور ته راوړي هغه به جمع کوي موبایل کې به جمع کې پیسې وراله اوس ایزی لوډ رالی ته چاته ستا نمبر ورکنو ته خو خامخا نمبر یا د خور یا د لوري چاته ورکې که به نور کوي چې ور دې کې ستا نمبر چیرې ولاړی ستا دغه نمبر چیرې ولاړی بس قرار تاله سبا پر دې میسیج راځي یو رالی یو نه ګورې دوه نه ګورې پنځه نه ګورې شپږ نه ګورې سلم به خامخا ګورې د چا میسیج راغلی دی او څه راته وایي ته به دې خبره سر خلاصېږي که یا زما استاد د لور په لا اله الا الله که کینسر دومره لویه بیماري ده لکه صرف دا موبایل آی ډي او فیسبوک لستونه بیماري ده ولې دا کینسر زما استاد د جسم بیماري ده مړه بس نو څه دي چې مرو او دا موبایل چې دی دا زما استاد د روح بیماري ده زموږ روح یې را تباه کوي او د روح بیماری چې دغه انسان جهنم ته رسوي انسان چې د جسد د خوا د بدن د خوا د وجود د خوا بیمار شي جهنم لري نه بیایي د روح د خوا چې سړی بیمار سلو روحاني بیمار سلو بد نظری را واخله حسد را واخله عناد را واخله بغض را واخله غلط کمنټونه را واخله غلط ویډیو را واخله غلط میسجان را واخله خو وګورئ دلته اوس د یو زنانه ته خبرې سره شروع دي چې د دې ویډیو چې د هغه چا شیر کړي دي چیرې تللي دي څنګه تللي دي اوس چم کوي وڅ چم کوي دا د هر خور د هر لور سره دا خبرې چې دغه تړلې د هر خور د هر لور سره دا خبرې تړلې د الله په خاطر درته وایم لخپل لور موبایلان واخی د الله په خاطر درته وایم چې سبا ژاړي سبا زاری کوي سبا خواسته کوي سبا د باندې نه راوځي سبا د بیا شوندان پنځه ځای چې دغه چاودل سوي نو تر هغه دا خبر جون وایخ کدا وای ځان وژنما ورته مبارک د خپل ځان ورسره مړ کړ پنکای راوځي تو خود تو مړه کې دی په بی عزتي مړه کې دی په ګناه کې مړه کې دی په بی ارزي کې مړه کې دی ورسره خپل ځان مړ کړو څه دي